د کنیکټ وای فای پاسورډ چې دا به تاسو څنګه معلوموئ؟ ډېر کسان ماته دغه میسجونه کوي چې موږ سره وای فای کنیکټ ته موږ به د دې پاسورډ چې دا به موږ څنګه معلومو. دغه پاسورډ چې دی دا چې کوم لیټسټ موبایل دی دا هغې کې تاسو معلومولی شئ او کوم چې زړې موبایل دي هغې کې دا پاسورډ نه معلومیږي. ټیک ده، دغه ویډیو کې به تاسو ته زه په دوو طریقو باندې ښیم چې تاسو به خپل د کنیکټ وای فای پاسورډ بالکل په اسانه څنګه معلوموئ. ډېرې کمې زړې ماډلې چې دي هغې کې دا نه شو کېږي او کوم چې لیټسټ ماډلې موبایل دي هغه کې دا شو کوي. اوس په دغه خپل د کنیکټ وای فای پاسورډ تاسو څنګه معلوموئ؟ د پیج باندې تاسو اول ځل راغلي نو دا پیج فالو کړئ او که تاسو موږ په یوټیوب باندې ګورئ نو زموږ دا چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. په زم د موبایل سکرین ته تاسو ته به زه سټیپ بای سټیپ دا طریقه ښیم چې تاسو به خپل د وای فای پاسورډ څنګه معلوموئ. مرګور اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته خپل کم سیټینګ چې دا به اوپن کړئ. سیټینګ چې کله تاسو اوپن کړئ نو خپل کم وای فای چې دې باندې به کلیک کړئ. وای فای باندې کله تاسو کلیک کړئ اول به تاسو د دې خبرې خیال وساتئ چې دا کوم اپشن چې دا کوم لیټسټ ماډل چې دا هغه کې شو کوي، کوم چې زړې ماډل دي هغه کې نه شو کوي. زه په خپل تاسو ته دوه طریقو سره ښیم چې تاسو به کنیکټ وای فای پاسورډ چې دا به تاسو څنګه معلوموئ. یو طریقه چې دا زما یو موبایل کې کار کوي او دا بل طریقه چې زما بل موبایل کې کار کوي. صحیح، دا دواړه طریقې چې دا ما سره یو موبایل کې کار نه کوي. نو کوم وای فای چې تاسو سره کنیکټ نو هغه نه مخکې دا کوم بارکوډ چې دی بارکوډ باندې به کلیک کړئ. بارکوډ باندې تاسو کله کلیک کړئ نو داسې انټرفیس چې دا به تاسو سره اوپن شي. کله تاسو ښکاري شیر دا بارکوډ دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو دا تاسو ښکاري دا بارکوډ چې دا به تاسو اوپن شي او لاندې تاسو ښکاري شو پاسورډ. په دې شو پاسورډ باندې به کلیک کړئ او بیا به خپل فنګر چې دا به ولګوئ نو دا تاسو ښکاري لاندې پاسورډ تاسو ته شو شو. دغه طریقه چې دا ما سره بل موبایل کې کار نه کوي. صحیح، دا اوس بل موبایل کې تاسو ته بل طریقه ښیم چې تاسو به خپل د کنیکټ وای فای پاسورډ څنګه معلوموئ. مرګور اوس دا زه خپل بل موبایل ته راغلم. دغه کومه اولنۍ طریقه چې دا ما سره په دې موبایل کې کار نه کوي. صحیح ده، نو زه به خپل سیټینګ اوپن کوم. دې کې د وای فای سیټینګ چې دې باندې به زه کلیک کوم نو دا تاسو ښکاري هغه طریقه چې دا هغه ما سره دې کې کار نه کوي. نو دې سیټینګ باندې چې ما کله کلیک کړم نو دلته تاسو ښکاري لاندې پاسورډ او مخکې ورسره دا د سترګې نشان چې دې باندې به کلیک کړئ. بیا به خپل فنګر چې دا به ولګوئ نو دا تاسو ښکاري هغه پاسورډ چې دی هغه موږ ته دلته شو شو. خو دا هر موبایل کې کار نه کوي. صحیح ده، دا کوم لیټسټ ماډل چې دی هغې کې کار کوي او دا تاسو ته په دوو طریقو باندې ما تاسو ته وښیي چې تاسو به خپل د کنیکټ وای فای پاسورډ چې دی هغه به تاسو څنګه معلوموئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوي ویډیو دپاره موږ له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.